زنانه به له قربانۍ سره څه کوي؟ که یو سړی په لکونو روپو باندې یو څاروی یو مال والي بله او په هغې کې نیت د غوښې وکړي، د ده خو قرباني ونه شوه، خو چې کم ملګري ورسره شریک دي د هغوی هم نه کېږي. که ده بل واغسته دي مسکین بله او د اختر ورځو کې هغه زوړ پیدا شو، دواړه بلالی. نو ګیره کلونکې ځان سره په قربانۍ کې شریکولی شي که نه، نو د یو په قربانۍ کې 12,000 واچولی او د یو 10,000 واچولی، د هیچا قرباني هم نه کېږي. ډېر خلک سیرلي دي د پاره اخلي چې نورو غوښو نه پرهیز دي. یعنې 8 نفرو روپۍ واچولې. بله کله چې دا مال اغستنو بس وایي موږ 8 نفر یو. چې د نایي سره قرباني کېږي که نه کېږي؟ دا څوک چې ګیرې کوي سلمانۍ والا موږ او تاسو ورته وایو. همدغه نیت د دوی قربانۍ ته همدا تاوان ورسوي. همدغه تاوان د خیرات او د واده او د قصاب د اغستلو الفاظ دوی په قربانۍ کې کوي. یعنی چې یو ورځم کمی 2 کالونه یو ورځ څه کوي چې یو ساعت کمی کار نه کوي. 48 نمبر مسله دا ده، فارمي غوا باندې قرباني کېږي که نه؟ د قربانۍ اډو کې سپي ته اچول څنګه دي؟ یو سړی وي زه د قربانۍ صدقې کوم او خلکو ته یو مال ژوندی ورولېږي، دا ناروا دي. که څوک د فقیرۍ او د مسکینۍ په وجه قرباني ونه کړي نو الله تعالی به د رسول الله مبارک په دې قربانۍ کې د ده حصه کوي. د قربانۍ مسایل زموږ ټولو وروڼو ته پکار دي، مسلمانانو ته، چې دا په غور وامري او دا زدم کړي. بله بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او زموږ د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو د خپرونې نننۍ موضوع مو د قربانۍ مسایلو ته ځانګړې شوې. قرباني په چا لازم ده؟ په ټولنه کې داسې فکر کېږي چې قرباني یوازې په نارینه‌وو لازمي، زنانه ترې بیخي خلاصې دي. په دې باندې خبرې کوو چې په کومو زنانو باندې قرباني لازم ده او زنانه به له قربانۍ سره څه کوي. دویمه پوښتنه به دا وي چې قرباني د چا سره کېږي؟ یعنی څوک په قربانۍ کې له چا سره شریک کېدلی شي؟ هغه باید څه ډول خلک وي او همدارنګه غوښو سره به څه کوو؟ فرجونه به ترې ډکوو که نه؟ د شریعت ځانګړې غوښتنه په دې اړه شته. همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په خپرونه کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره یې لرو او له تاسو قدرمن لیدونکو غواړو چې خپرونه په غور وګورئ. اختر را روان دی، قربانۍ به کوو په خیر. چې نن مو خپرونه په غور ولیدله نو بیا به ضرورت نه وي، هر څه به مو ذهن کې وي او څه ډول چې شریعت موږ نه قرباني غواړي انشاءالله هماغسې به وکړو. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ. الله مو خوشحاله او آباد ساتي. شیخ صاحب راځو مخکې خو د قربانۍ په اهمیت او تاریخ او فلسفه باندې تاسو رڼا واچوله، زموږ قدرمن لیدونکي به هغه لیدلي وي. نن یې راځو د قربانۍ مسایلو ته. لومړی پوښتنه دا ده چې قرباني په چا لازم ده؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جناب سیرت سے قربانۍ مسائل زده کول خو ډېر ضروري په دې دي چې په دې نورو احکامو د شریعت کې شریعت گزاره په دې کړې ده چې د زړه په وسوسې الله تعالی څوک نه نیسي. بله او قرباني داسې یو عمل دی سیرت صاحب چې زړه کې د نیت بدل شو، ذهن کې د خبره بدله شوه، قرباني نه کېږي. بله نو دا ډیره د احتیاط خبره ده. یعنې که یو سړی په لکونو روپو باندې یو څاروی یو مال والي بله او په هغې کې نیت د غوښې وکړي، د ده خو قرباني ونه شوه، خو چې کم ملګري ورسره شریک دي د هغوی هم نه کېږي. شیخ صاحب بعضې خلک چې یو څاروی ګوري وایي دې کې 20 منه غوښه ده. یعنې ما ډېر خلک لیدلي د سیرت صاحب چې کله منډۍ ته لاړ شي نو وایي دا ستا څاروی نه اخلو، وایي ځکه چې زموږ کور ګڼ دی نو بیا موږ ته غوښه نه رسیږي. بله یا وایي چې زموږ دا پلار چې دی دا د دې پسه غوښه نه خوري،
زمونږ ماشومان چې پروسه کالم ورته موږ شی حلال کړی و لږ لږه غوښه ورته ورسېده. ډېر خلک سیرلي دي دپاره اخلي چې نورو غوښو نه پرهیز دي. ګوره که نه یعنې خو دا مقصد دی چې د ده مقصود غوښه ده که نه. بله هلکه دا مال د ناخلو دي کې به څو منه غوښه وي؟ دا خو ته واده ته نه هلالی، فیصله په غوښه کوي شیخ صاحب. دغه ته خیرات ته نه هلي، دا خو ته تا چاته ډوډۍ نه ده کړې. بله نو د غوښو دا تذکره چې ده دا سیرت صاحب زما ځکه نه ده خوښه چې دا خو دې طرف ته میلان دی چې مقصود اصلي ستا غوښه ده. قرباني ځکه کوم مولا چې ماشومان هم باید بیا دروازې ته ګوري او د چا لاس ته به ګوري. چا لاس ته به ګوري. قرباني ځکه کوم چې تربورولي هم ده که نه، او دا چې قرباني ونه کړو نو خلک به څه وایي؟ خلک به څه وایي؟ نو سیرت صاحب شیطان موږ او تاسو باندې داسې خواري کړې ده چې زموږ ټوله نظریه او فکر یې د دین نه اړولی دی. بله تاوان مو همغومره کېږي او ښه پوره. خو نیکي راته یوه نه پیدا کېږي او دا خو غټ تاوان دی. بله نو د قربانۍ مسایل زموږ ټولو وروڼو ته پکار دي، مسلمانانو ته چې دا په غور وامري او دا زدم کړي. بله ځکه چې دې ته ډېر ضرورت دی او مهمه مسله ده. لویه خبره دا ده چې قضا هم نشته، کال کې یو ځل ده. بله لکه قرباني دې ونه شوه نو ګنهګار پاتې شوې. نو جناب سیرت صاحب نن مې درته د قربانۍ ضروري مسالې راجمع کړي دي بله او مختصر به مو وایو تقریبا 102 مسلې. ماشاءالله. خو اوریدونکي دې موسیلو کې او وادي وري په نیت د ثواب که دته مسله پیښه نشي نو بل چاته به پیښ شي، دی به بل ته مسلو کې کومک به ورسره وکړي. نو یو مسله چې زموږ علما وایي چې څوک زده کړي او که عمل هم پرې ونه کړه د 2 کالو قبول شوی عبادت ثواب دی. سبحان الله. نو ډېره لویه خبره ده. بله نو ملګري دې په غور باندې واوري او که دوی ته مسله پیښه نشي بل مسلمان ته دې وکړي. بله دغه کلیپ چې دی په کار دی چې دا خور کې مسلمانانو په منځ کې او دا نشر کې اوس خاص باب راوتلی دي. بله نو دا کتاب کتل ما په خپله دې په باره کې 10 فتاوی کتلي او دوی ته مې یو کپله برابره کړې ده مفته. نو هغه خواري او خوله چې دغه ما ځان نه ویستې ده او دوی ته مې کار اسان کړی دی. بله نو زما په نظر باندې چې دا 102 مسلې دوی زده کړي نو ډېر مشکل به بله دې سره حل شي. انشاءالله. اگر که دا اوږده خبره ده دا د 500 نه موړي دا مسلې، خو زه هغه ضروري مې پکې کم چې ضرورت دی هغه مې راغونډې کړي دي. نو جناب سیرت صاحب اوله مسله دا ده چې قرباني د لوی اختر تر 3 ورځو پورې کېږي. 4مه ورځ باندې قرباني نه کېږي. بله زمونږ دا ملګري غیر مقلدین چې ځان ته وایي دوی د یو روایت نه استدلال کوي او وایي چې په 4مه هم کېږي. بله خو دا صحیح نه ده. هغه روایت کمزور دی او قابل د استدلال نه دی او هغې طرف ته ځکه نه ځم چې بیا قرآن خبر اوږدېږي. بله به دومره چې د دوی ذهن کې دی چې صرف 3 ورځې کېږي، یعنې 10مه 11مه 12مه د دې میاشتې، بله یعنې یو د اختر ورځ او 2 ورځې نورې په 4مه نه کېږي. نو که څوک دوی ته حدیث وایي چې دې حدیث کې راغلي نو هر حدیث باندې عمل نه وي، هغه حدیث باندې عمل چې هغه صحیح وي. بله صحیح روایت د 3 دی، 4مه ورځ هغه کمزوره روایت. بله 2 نمبر مسله دا ده چې قرباني هله کېږي چې د اختر په ورځ ریښتینی سبا راوخیږي، فجر صادق راوخیږي. بله تر څو چې سبا نه راختلی د اختر په ورځ د هغې نه مخکې قرباني نه کېږي اگر که د اختر شپه ده. 3 نمبر مسله دا ده که چېرته یو امام د اختر په ورځ مونځ پرېښو، مسله خو دا ده چې اول به د اختر مونځ کوي بله بیا به قرباني کوي. خو که یو امام د اختر مونځ ونه کړو عذر ورته پېښ شو نو دا خلک به سبا ته انتظار کوي مونځ ته که نن به یې کوي. بله نو چې د اختر یقیني ورځ وه، اختر یقیني ورځ او امام نه مونځ پاتې شو، بله نو دغه خلک د ماسپښین نه بعد یعنې د زوال نه پس قرباني کولی شي، ځکه تر زواله پورې د اختر د مونځ وخت دی.
او دوی نه دی کړی. دوی خو نه دی کړی. نو چې کله وخت تیر شو او بیا یې مونځ ونه کړ، نو بیا د عامو خلکو ته اجازه ده چې دوی د ماسپښین نه بعد د زوال نه پس خپله قرباني وکړي. څلورم نمبر مسله دا ده، کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هلته د اختر د مونځ نه مخکې قرباني کول روان دي، بلکې که چا وکړه د قرباني ونه شوه بیا چې د اختر مونځ کې بله قرباني به کوي. پنځم نمبر مسله دا ده، که داسې ځای و چې هلته د اختر مونځ د سره نه کېده، لکه کلي باندې وي، نو هلته چې سبا راوخیچي د اختر په ورځ، نو اگر که مونځ په ښار کې نه وي شوی، ښار کې مونځ نه ده شوی، خو دوی د ښار د مونځ نه مخکې قرباني کوي، دا ورته روا دي. یعنې د دې انتظار به نه کوي، ځکه چې د دوی په دې کلو کې اختر مونځ نه کېږي. شپږم نمبر مسله دا ده چې قربانۍ ته جناب سیرت صاحب اعتبار قربانۍ ته دی که قرباني کوونکي ته دی؟ اعتبار قربانۍ ته دی، قرباني کوونکي ته نه دی. یعنې معنا دا ده چې مو تا دلته ښار کې کابل کې اوسېږي، صحیح شوه، او زما ستا قرباني په یو بانډه کې ده، داسې ځای کې ده چې هلته د اختر مونځ نه کېږي، نو ته کولی شي چې یا خپله او یا یو وکیل ولیږي او د کابل د اختر د مونځ نه مخکې د سهار د ختو نه پس هلته قرباني وکړي کېږي. دې وجې نه زموږ فقها وایي که د چا اراده وي چې زه قرباني مخکې وکړم او غوښه زما کور ته مخکې راشي، نو دا دې دا قرباني داسې ځای ته ولیږي چې کوم ځای کې قرباني نه کېږي، دا مونځ نه کېږي، نو هلته یا خپله یا دې وکیل ته ووایي بس حلاله دي. خو دلته یو ضروري مسله دا ده چې زمونږ او ستاسو ډېر وروڼه په خارج کې اوسېږي، امریکا کې اوسېږي، جرمني کې اوسېږي، او د خپلوان په افغانستان کې دي، هغې ځای نه روپۍ راولېږي چې ما ته قرباني وکړي، نو زمونږ او د هغوی په منځ کې خو ډېر فرق دی. یعنې بعضې ملکونه شته چې 6 میاشتې فاصله هم پکې، نو د هغوی دپاره ضروري مسله څه ده؟ جناب سیرت صاحب دې کې د فقهاو 2 قوله دي، خو زه به تفصیل نه تیر شم او قول فیصل به درته ووایم. نو احتیاط په دې کې دی، یعنی احتیاطي مسله دا ده چې دغه سړی چې دا دغه کوي ده ته وایي چې زما د طرف نه قرباني وکړه، پکار دا دی چې د قربانۍ ورځې دغه امر کوونکي او دا چې څوک ورته قرباني کوي د ده دا ورځې سره یوي. څه مطلب دا چې قرباني شروع کېږي د 10مې ورځ باندې، صحیح ده، د اختر اوله ورځ بیا 3 ورځې کېږي، 10مه، 11مه، 12مه. اوس په کار دا دی چې داسې کار وشي چې دا قرباني کوونکی دته چې امر کوي کنه، یعنې دی به د ده په ملک کې 10مه ورځ ده، دا چې څوک ورته قرباني کوي پوهېږي چې دی چې قرباني کوي او د ده د ورځې هغه سره حسابی چې دی یا په 10مه کې یا په 11مه وکړي یا په 12مه، چې د قربانۍ په ورځو کې دواړه شریکي. ذهن کې خبر کېناسته، یعنې معنا دا ده چې زه تا ته وایم، زه مثلا زه امریکا کې یم او تا ته مې ووایي چې ته زما دا روپۍ مې در ولېږلې او قرباني وکړه، نو ته به ما ته قرباني کله کې؟ ته به ما ته قرباني داسې کې چې زما پوښتنه به کې چې کله ته ما ته قرباني کې چې زم د اختر قرباني ورځو کې داخل شوی یم. که ساده ووایو شیخ صاحب چې هغوی مالته اختر مونځ کړی نه، په هغوی باندې مالته د اختر سهاري، یعنې معنا دا ده چې هغوی باندې د اختر سهار دی، خو په ما د اختر سهار دی هم صحیح ده، د اختر سبا دی هم صحیح ده، د اختر بل سبا دی هم صحیح ده، د اختر شپه نه صحیح کېږي. نه، اوس که فرض داسې وه
چې داغه د دې میاشتې 9مه ورځ ده زه چې قرباني کومه لسمه ده ما ته 10مه ده پوهېږې زه چې حساب وکړم نو هغه چې ما ته ویلي ما ته قرباني وکړه هغه 9مه هغه اوس دې وخت کې 9مه ورځ کې دی زه چې کله قرباني کوم بله زما ورځ 10مه ده او د هغه همدا ورځ 9مه ده یو ورځ فرق دی بله بیا قرباني نه کېږي ښه داسې به ووایو د هغه ورځ 12مه ده 12مه کې دی بله زه چې دلته قرباني کوم دا 14مه ده قرباني نه کېږي ښه په کار دا دی چې دا 3 ورځې زما او د هغه شریکي که دې کې ترتیب بدلې پروا نه کوي مثلا هغه په 10مه کې دی صحیح ده زه چې اختر کوم نو زما دا ورځ هغه ته 11مه ده نو خیر دی هغه باندې اختر راغی 10مه مهم هغه دی لکه دواړه په کار دی چې د ورځو کې شریکي چې د دوی دا ورځې د قربانۍ یو وي جدا جدا نه نه دې ملکونو کې خو ورځې 3 ورځې یو ورځ داسې ملکونه شته چې ډېرې ورځې پکې فرق دی که نه نو دې شي د احتیاط په کار دی یعنې په کار دا دی چې زمو د هغه تاریخ که یو نه وي خو چې د قربانۍ ورځې مو شریکي او داسې دی په امریکا کې چې سار شي زموږ ماښام وي دا خو پروا نه کوي دې کې خو جوړېږي یعنې ماښام کې دې وکړي یعنې په مقصد دا ماښام ځکه چې هغې سار کې داخل شي هغوی به سار کې داخل شي دی سبا دې وکړي نو نه که په دې ورځې کې هدف مې ده چې د قربانۍ د 3 ورځو په کار دی چې دی سوي شریکي یعنې قرباني کوونکی هم د قربانۍ په ورځو کې داخل دی چې په هغه اختر راغلی په هغه اختر راغلی دی او دا چې څوک قرباني کوي چې دیم دې ورځو نه وتلی نه دی نو دې درمیان کې به دوی قرباني کوي صحیح شو او دا یو مهمه مسله بله راځه نو دا شپږ مسلې شو 1 نمبر مسله دا ده چې په قربانۍ کې چې سړی د بل چا دپاره قرباني کوي نو د هغه نوم بالي نه بس د هغه نیت کافي دی او دا مال یې اخیستی او د هغې په نوم بس چې نیت یې واخیستی بس شو دا ضروري نه چې سړی دې په ووایي چې دا د فلاني نه قبوله کړه 8 نمبر مسله دا ده اوس قرباني خو سړي باندې واجب ده خو ده ونه کړه نو مسله دا ده چې څوک قرباني په چا واجب وي او قرباني سیرت صاحب ونه کړي نو دی به د قرباني قیمت ورکوي چا ته مې ورکوي مسکینانو ته اختر نه پس اختر نه پس به دی قیمت ورکوي اوس قیمت به د کمې ورکوي د اعلا به ورکوي د ادنا به ورکوي د متوسط به ورکوي نو د متوسط به ورکوي نه ډېره اعلا نه ډېره ادنا بلکې د دې په منځ کې متوسط مال یعنی متوسط پسو یو قرباني کوي که فرضاً 2 کسان دي په کور کې هغوی نه ده کړې که نه مالدار دي پر یو قرباني واجبه ده نو دوی به داسې مال والي چې هغه متوسط دي د هغې قیمت به ورکړي راځه 9 نمبر مسله دا ده لکه تاسو ته ما مخکې وموې یو سړی دا اراده لري چې یاره زه د اختر د لمونځ نه مخکې قرباني کول غواړم نو دی دې داسې کار وکړي زموږ فقها وایي چې دغه مال دې ولیږي کلو ته هغه ځای ته دې ولیږي چې کوم ځای کې د اختر لمونځ نه کېږي دی دې یا خپل او سره لاړ شي خو ګاډي د کار برابر دی مال دې ګاډي کې واچي بس روان دي شي د سهار لمونځ پسې متصل بس هلته دې قرباني وکړي دلته به خلکو لمونځ هم نه یې کړی دی به فارغ به کابل سره داسې ځایونه نږدې شته دي غرونو کې نو دغه روا دي 10 نمبر مسله دا ده اوس که یو سړی چاته ووایي چې زما دپاره قرباني وکړه وکیل یې ونیو خو وکیل قرباني ونه کړه چل یې وکړو اوس به څه کېږي اوس مسله دا ده چې وکیل ګنهګار دی خو وکیل به دا موکل خبروي چې ما نه ده کړې چې ما نه داسې غلطي وشوه تا خو ما ته د قربانۍ خبره کړې وه خو ما ونه کړه نو اوس به موکل څه کوي د دې قربانۍ قیمت به صدقه کوي او په دې تاخیر باندې چې کومه ګناه راغلې ده نو دا د موکل نه ده دا د وکیل ځکه ولې وکیل دا کار وکړي 11 نمبر مسله دا ده که یو سړي د قربانۍ دپاره یو پسه واغسته یو مال خو ورک شو نو اوس به څه کېږي نو که دا اغستونکی مالدار و یعنې صاحب د نصاب نو بس بله قرباني به کوي بل باخلي او که دا اغستونکی غریب و
نو په غریب سړي خو نصاب شته ورسره نه. د غریب سړي چې قربانۍ دپاره مال اخلي په دې شیرا باندې پې واجبېږي، او د چې کوم مال اغستلی خو ورک شو نو د باندې بیا بل نشته. خو یو مسله اوس ده، که د بل واغسته دي مسکین بله او د اختر ورځو کې هغه زوړ پیدا شو، دواړه به لالی. دا ولې؟ ځکه چې خو دواړه یې واغسته که نه، هغه یې واغستی او په نیت د او که قربانۍ، غریب که مالدار سره دا کارو شو او که مالدار سره دا کار شو، په مالدار خو په اغستلو نه ده، په نصاب دی، او نصاب خو یو دی، نو دی به دا اغول نه لالی. دلته خوښه ده که هغه لالی، که خو یو به لالی. دغه یو مسله پکې ده. ځکه غریب سړي خو نصاب نه لري، د باندې په شیرا ده، د یو قسم داسې نظر سیستم شو. او نظر که نه، نو د شیرا خو متعدده ده، نو وجوب متعدد دی. 12 نمبر مسله دا ده، که داسې و چې ورک شوی او د دې فقیر نه، بله او دا پیدا شو خو د اختر د ورځو نه بعد، اختر تیر دی، تیر دی، نو څه به اوس کوي؟ نو دی به ژوندی صدقه کوي، ژوندی به صدقه کوي. او که فرضاً داسې وکړه چې حلال یې کړه، غوښه یې تقسیم کړه، عمره واده. صحیح شوه؟ دغه رنګې یو مسله ده، بله که یو مالدار سړي نه قربانۍ مال ورک شو، خو د بل وانه غوښتو، بله یاره ویل یو مې اغوستی و بس هغه ونه شو، د اختر ورځې تېرې شوې پیدا شو، نو دی به ژوندی صدقه کوي. که ژوندی صدقه نه کوه، حلالې که غوښه تقسیم کوم صحیح ده، خو خوړی نه شي، ګوره ذخیره کولی نه شي، ځکه چې دا خصوصیت د اختر دی چې تیر شو بیا به ټول صدقه کوي. یعنې معنا دا ده که چا قرباني ونه کړه، ویې نه غسته، ټیک شوه، نو دی به قیمت ورکوي. او که ویې غسته او ترې ورکه شوه او د اختر د ورځو نه پس پیدا شوه، نو دی به دا بیا ژوندی صدقه کوي، که غریبي که مالداري. بس 13 نمبر مسله دا ده، اوس که په یو کور کې پلار او زامن دي، پلار او زامن سره شریک دي، زامن پیسې راوړي او پلار نه ورکوي، بله او د خرچې موافق پلار خرچه کوي، خرچم کوي، او دوی ته لږې لږې ورکوي د کرۍ دپاره، او هر یو زوی سره جدا جدا روپۍ نشته، نو دوی باندې یو قرباني واجبه ده، بس صرف پلار به وکړي. خو که داسې وه چې پلار دوی ته روپۍ ورکولې، یا یې زامنو ته وی چې تاسو خپل کار کوئ، د خرچې روپۍ ما ته راکوئ، بله او هر یو بچی سره دومره مال جمع کېده چې نصاب ته رسېده، نو بیا په هر زوی جدا جدا ده. 14 نمبر مسله دا ده، اوس که یو سړی ځان سره په قربانۍ کې داسې سړی شریکوي چې مونځ نه کوي، تارک الصلات دی، بالمازه دی، روجم نه کوي، سودخور دی، نو چې مونځ یې نه کوو او روژه یې نه کوله، نو بالمازه او روژه خوړونکی بله په قربانۍ کې سړی ځان سره شریکولی شي که نه؟ نو شریکولی شي، شریکېدی شي، شریکېدی شي، مشکل نشته، ځکه د قربانۍ تعلق خو د مال سره ده، دا خو د عمل والا غلطي ده. فکر دی. 15 نمبر مسله دا ده، که یو سړي ګیره کله کړي، نو ګیره کلونکی ځان سره په قربانۍ کې شریکولی شي که نه؟ نو شریکولی شي، بله ځکه د ګیرې د عمل سره تعلق دی، قربانۍ د مال سره تعلق، نو دا جدا دی او هغه جدا دی، بله نقصان په عمل کې دی، په مال کې نه دی. 14 نمبر مسله دا ده، که یو سړي سره مال شته او د د حاجت نه زیاتی ده، خو داسې مال ورسره دی چې په هغې زکات نه کېږي، مثلا کورونه دي ورسره، نو کورونو کې خو زکات نه وي چې سړی نیت د تجارت پکې ونه کړي، موټرې دي ورسره، نو داسې سړی به زکات د خلکو نه اخلي، بله اگر که د باندې زکات ورکول واجب نه دي، خو دا سړی به قرباني پې واجبه ده. یعنې قربانۍ د نصاب دپاره شرط دا نه دی چې مال به د تجارتي، که د تجارت مال نه وي خو چې ستا د حاجت اصلي نه زیاتی دی، نو قرباني به کوي. 15 نمبر مسله دا ده، که داسې کار وشو، یو سړي چاته ویل که مال به والو په شریکه قرباني به وکړو، یا د یو سړي نه راواخیسته چې هلکه په قرضو دا دغه راکړه، بیا به روپۍ درکړم،
نو دا کېږي که نه کېږي؟ په قرض قرباني په قرض قرباني کېږي. زه تا ته وایم چې یاره راځه دواړه به چې دی یو خوسی والو او تی واله بیا به پیسو سره ګورو او تا په 40,000 روپۍ واغستې ما خو روپۍ نه دي درکړي او قرباني مې وکړه. کله مې چې قرباني ختمه کړه بیا مې روپۍ درکړي. دا کار صحیح دی که غلط دی؟ صحیح دی. یعنې ضرور نه ده چې نغد یې ورکړي، وروسته یې هم ورکولی شي. راځه 18 نمبر، که داسې کار و چې د یو سړي چا عقیقه نه وه کړې، پلار د ده عقیقه نه ده کړې او دی چې دی مالک د نصاب دی، نو دی وایي چې زما پلار عقیقه نه ده کړې نو زه قرباني څه کوم؟ نو چې د چا عقیقه نه شوي نو قرباني پې واجبېږي که نه؟ او عقیقه جدا شی دی، قرباني جدا شی دی. عقیقه سنت ته، قرباني واجب. یعنې د عقیقې د نه کولو په وجه باندې د قربانۍ په وجوب کې فرق نه راځي. 19 نمبر مسله دا ده، که داسې کار وشو چې یو سړي یو مال واغست، مثلا 80,000 نه 15,000 داسې ووایه 15,000 روپۍ مال یې واغست، ټیک شوه؟ نو دوی ته څه د پاسه 10,000 روپۍ رسېږي. صحیح ده؟ 15,000 نه بس 20,000 به کړو، 20,000 نو دوی ته یو ته 11,000 رسېږي، ټیک شوه؟ نو هغه یو ورته ووایي چې داسې قصه ده چې مولوي صاحب ته بس 10,000 ورکه، ته 10,000 ورکه او ستا دا 1000 روپۍ چې دي که نه نو دا مو ورکوه، زه به 12,000 ورکم. زه به ورکم. نو د یو په قربانۍ کې 12,000 واچولې او د یو 10,000 واچولې، د هیچا قرباني هم نه کېږي. الله اکبر. ولې؟ هغه یو کس چې 10,000 اچولي دي د ده یوه حصه څومره وه؟ ومه د 11,000 نو د یوه حصه کمه کړه، د ده حصه کمه شوه په 1000 روپو کې. نو چې کله حصه په 1000 روپو کې کمه شوه نو دا مسله ده چې د یو شریک هم حصه د ومې نه کمه شي، د ده خو څه کوي چې باقي ورسره نه کېږي ځکه چې د حصې پته نه لګېږي، هغه په ټولو کې شریکه ده. نو دې مسلې سره احتیاط پکار دی. چا باندې څومره روپۍ راغلي کمې به نه ورکوي، پوره به ورکوي. اگر که دا یو وایي زه خیر زه به زیاتې ورکم ته کمې ورکه، خلک یو بل ته وایي که نه، او دا خبره ښه خوند هم کوي او خوند هم کوي. ورته وایي چې زه خیر دی بس ته لږ کمزور یې که نه نو ته کمې ورکه او زه به ډېرې ورکم. دا کار سم دی که غلط دی؟ د یو هم قرباني نه کېږي. په کار دا دی چې دا د 20 حصې پوره پیسې ورکړي، ځکه چې روپۍ کمې ورکړي خو حصه هم کمه ده او د دې بل د 20 نه حصه زیاته شوه، خو د حصو معلومات نه کېږي چې کم یو ده نو د ټولو قرباني نه کېږي. الله اکبر. غټه خبره ده. 20 نمبر مسله دا ده، څوک چې مالک د نصابي نو دی به د خپل ځان نه قرباني کوي، بچي چې غټي د هغوی نه دي قرباني نه کوي، ځکه د بچیو خپل مسؤلیت دی، د خپل مسؤلیت. که هغوی ورته امر وکړي یا دته اجازه وغوښته بیا کولی شي، یا مشکل پکې نشته. راځه 21 نمبر مسله دا ده، که د یو سړی مالداره دی او ښځه هم ده، نو ښځه د میړه په مال مالداره کېدی شي که نه؟ نه، د ښځې جدا ملکیت دی، د سړي جدا ملکیت دی. نو چې ښځه غریبه ده نو سړی مالداره دی، نو په سړي باندې شته او په ښځه باندې نشته. اوس خو ټول واک ښځو سره د پیسو وایم چې ورسره بیا خو جدا مسله ده چې اوس سړي ورکړي روپۍ چې دا ستا دي بیا ښځه مالکه شوه. نه خو هغه سړی وایي چې دواړه شریکان پیسو کوي. ما خو تا ته وایي چې ښځه یې مالکه کړه، شریک خو مالک ته وایي چې ښځه یې د روپو مالکه کړه او مالک د نصاب شو بیا خو بیا خود کوي. او که ښځه غریبه وه بعضې خلک دي چې روپۍ د سره ښځې ته ورکوي نه ګوره، جلالیان هم شته ګوره، او بعضې داسې شته چې ځان سره یې روپۍ نه ساتي. نو که ښځې ته روپۍ ورکوي او ورته وایي چې ښځې دا ستا روپۍ دي خو ما نه ته یو خرچه نیمه راکوه، بیا خو ښځه مالداره ده، بیا غم کوي، بیا غم کوي. 22 نمبر مسله دا ده، که داسې کار وشو چې یو فقیر سړی دی مالک د نصاب نه دی او د په بازار کې یو مال واغست، یو غوی واغسته، یو خوسی واغست، د اغستلو نه پس بل سړی ځان سره شریکوي نو شریکولی شي که نه؟ که مالدار سړي واغسته نو بل څوک شریکولی شي او هغې کې هم افضله دا ده چې په وخت د اغستلو کې به نیت د شرکت کوي،
دا افضله ده. او که په وخت د اغستلو کې مالدار سړي د شرکت نیت ونه کو وروستو شریکۍ نو جایز ده. خو که غریب سړي مال ځان له واغسته لاړه بازار کې غوا واغسته بل سړي ورته وی چې لکه تا خو خوسکۍ راوستې یا د غوا راوستې ده که نه او یا د میخه راوستلې ده نو ته خو یوازې او یوازې ما هم ځان سره شریک کا. نو دی وایي وس مې نشته مالداره نه یم خو بس قرباني کومه. نو بل څوک شریکولی شي نه دا ټول مال به دی ځان لاله چې دا ولې نو خو دل باندې په اغستلو ده او ده خو ټول مال اغست یعنې دې نه هدف دا و چې په در نه کېدله ده نه کېدل او غریب و که نه ځکه هلته مالدار ته اجازه شته اجازه شته ځکه چې هغه خو نصاب وجه ده او نصاب دی وجوب یې په نصاب دی د ده باندې وجوب په اغستلو دی او ده خو ټول مال اغستی بلې نو دې دغه نشي کولی ایسه نشي کمولی. درویشتم نمبر مسله دا ده که یو سړی مالدار دی او بچی فقیر دی بلې نو د پلار په مال باندې بچی مالداره کیږي که نه چې پلار یې ژوندی د پلار مال خو بچي ته اله نقل کیږي چې هغه مړ شي په میراث چې ژوندی او د بچي سره خپل نصاب نه وي نو د پلار په مال باندې دا نه مالداره کیږي نو د باندې قرباني نشته. څلېرویشتم نمبر مسله دا ده که داسې کار وشو چې 2 نفره لاړه په بازار کې 2 پسونه واغست یو زید واغسته یو عمر بلې او راوړه دواړه ساتي. اوس داسې کار وشو کله چې د قربانۍ ورځ رااله یو ولګېد د بل پسې حلال که او دا بل د بل حلال که نو کار وشو که نه صحیح دی بس. خو دا چې کوم دی یو حلال کړی دا به دا پسه غوښه هغه ته ورکي او هغه به ده ته ورکي نو دا هر یو د یو بل نه په حلاله کې وکیل شو پروا نه کوي یعنې لاره لري د حل. 15 نمبر مسله ده یو سړی د رسول الله مبارک دپاره قرباني کوي نو دا صحیح ده که نه صحیح ده. رسول الله مبارک موږ تاسو ته کړې ده نبي علیه صلات وسلام به 2 پسونه حلالول یو د ځان دپاره او یو د ټول امت دپاره. بلې نو د رسول الله مبارک د امت خصوصیت دا د سیرت صاحب که څوک د فقیرۍ او د مسکینۍ په وجه قرباني ونه کړي نو الله تعالی به د رسول الله مبارک په دې قربانۍ کې د ده حصه کوي نو ده ته به الله تعالی په قیامت کې د حضور د قربانۍ حصه ملاوي. نو دې کې مسله دا ده چې موږ او تاسو خو وایو د یو کس حصه به د ومې نه کمه نه وي. نو که فرضاً داسې کار وشو چې 6 کسان راغونډ شو چې هلکه دې مال کې دغه دي دا حصې خو ودي نو روپۍ به موږ پوره ورکو او یوه حصه به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ټول په شریکه دا روا دي که نه روا دي اگر که د یو حصه ټوټه ده بلکې داسې مسله ده بلې که یو سړی نیمه حصه یعنې د قربانۍ 2 حصه نیم یو مړي ته بخي نیم بل مړي ته هم پروا نه کوي ځکه دا قرباني نه ده دا د قربانۍ ثواب ده او ثواب کې بیا مسله نشته نیم هم بخلی شي بلکې افضله ده د سیرت صاحب چې سړی یو قرباني وکړي او د رسول الله مبارک ټول امت ته وبخي چې ټول پکې شریک شي ټول پکې او د دې یو فایده درته ښیم فایده دا ده چې د هر یو مسلمان ته به ستا د قربانۍ پوره ثواب هم ورکول کېږي او څومره مړو ته چې دې وبخله د هغه ټولو ثواب الله تعالی درکوي څومره چې خلک ډېري افضله دا ده. بیا 26 نمبر مسله دا ده عمده مسله ده چې افضله دا ده چې ټولو ته وکړي او شومتیا ونه کړي. نو مړي ته قرباني کول روا دي پلار ته چا پلار وفات دی د چا مور وفات ده د چا کاکا وفات دی بلکې ټولو مسلمانانو دپاره ښه خبره دا ده چې سړی یو قرباني مړو ته کوي هغه محتاج دي زموږ او ستاسو صدقو ته دعاګانو ته انتظار کوي نو پکار دا ده چې دا هغوی ته ورسیږي او ټولو ته وکړي نو بس ښه خبره ده. 28 نمبر مسله دا ده که یو مالداره سړي یو مال واغست نو ما تاسو ته ووې چې په وخت د اغستلو کې نیت د شرکت نه و کړی کنې افضله دا ده چې همغه وخت کې وکړي او وروستو ځان سره څوک شریکوي نو دا روا دي مشکل پکې نشته. 28 نمبر مسله دا ده که یو سړي غوا واغسته یا چې د پسې دا دغه دا میخه واغسته او یعنې غټ مال نو په هغې کې خو 2 کسان به شریکېږي صحیح ده خو که 2 شریک شو نو یو تم 3 نیمه رسیږي بل تم 3 نیمه او مسله خدا ده چې 2 به نیمه نه دلته خو 1 نیمه شوه که
یا 3 شریک شو یا یعنې د 2 نه چې کمی خو یو ته 1 حصه پوره رسیږي نور 1.5 ته رسیږي نو دغه 1 حصه چې د روغې حصې سره یو ځای ده دې باندې په قربانۍ کې فرق راځي که نه یعنې څه معنا مستقله به سړی نیمه نه علي که روغه ورسره والي بیا پروا نه کوي ځکه دا نیمه طبعا راله که نو د 2 کسانو شرکت هم روا دی اگر که په هغې کې وم شریکېږي د 3 هم روا دی د 4 هم روا دی د 5 هم روا دی د 6 هم روا دی یعنې ضرور نه ده چې دا ودي 9 نمبر مسله دا ده اوس په غټ مال کې 2 کسان شریکېږي او که چاته شریک کړو نو اوس 2 مسلې دي 2 صورت دي یو صورت دا دی چې دا اتمې په وخت د اغستلو کې شریک کړی یعنی 8 نفر روپۍ واچولې کله چې دا مال اغستنو بس وي موږ 8 نفر نو د یو هم قرباني نه کېږي ونه شوه ولې د دې اتم سړي پته نه لګي چې کوم اتم دی خو په یو ځای تللی دي که نه چې اتم څوک دی نو هر یو کې دا احتمال شته چې دا اتمي نو د یو هم نه کېږي او که داسې وشوه چې دا مال چې دی دا 2 نفر واغست پوره مخکې نه او دا یو ورته وي ما ځان سره شریک اتم په آخر کې راغی معلوم شو نو د دې اتم نه کېږي د باقي 2 کېږي ځکه شرکت یې غلط دی د نورو نشي خرابولی 10 نمبر مسله دا ده که داسې کار وشو منډۍ ته لاړه یو 3-4 نفره او 4 پسونه یې واغست 4 لاړه 4 پسونه یې واغست او پیسې په شریکه ورکړي اوس دا معلومات نه کېده چې دا پسه د چا دی او دا د چا بعضې یو ماډلي دوی خو 15 نفر دوی 15 یې راوست او اوس د اختر ورځ چې راله بس هر یو رانیسي ولالی یې نو روا دي که نه روا دي کوی شي خبره نه ده یو 10 نمبر مسله دا ده او دا مهمه مسله ده چې د نایي سره قرباني کېږي که نه کېږي دا څوک چې ګیرې کوي سلمانۍ والا موږ او تاسو ورته وایو پوهېږي نو د نایي سره قرباني کېږي یعنې نایي که چا سره په قربانۍ کې شریک شو مشکل نشته زمونږ بعضې جلالیان وایي نه کېږي خو دا صحیح نه ده صحیح دا ده چې د نایي سره قرباني کېږي که څوک ځان سره شریکوي مشکل پکې نشته او د دې یو مسلې به حواله ووایم چې بیا دې ملګرو ته شک پیدا نشي دا تقریبا تر 80 مسلو پورې ما د فتاوی قاسمی نه راغستې دي تر 80 شماره پورې نو دا فتاوی قاسمی لیکلې ده 22 جلد او 322 نمبر صفحه ده 22 جلد 322 نمبر صفحه ده که کوم ملګري ګوري نه کې اس مشکل نشته ډېر خلک تکرار کوي او حتی بعضې وایي چې ستا خو ځان ته هم نه کېږي پیسې دې ګډې وډې نو مسله صحیح دا ده چې د نایي سره قرباني کېږي بلکې زه دا ویم هغه دا لیکلي دي چې د نایي کمې روپۍ دي هغه حلالې دي دا نایي چې کمې روپۍ اخلي که نه نو سیرت صاحب دام حلال دي خو نایي په یو شي ګناهګار دی چې د په دې ګیره کلول ګناه ده د په دې ګیره کلولو کې د سړي سره په ګناه کې امداد وکړو کومک یې کومک اوس په ګناه کې کومک ناروا دی نو کومک خو عمل دی او دا روپۍ خو د اجرت دی نو اجرت کې مشکل نشته عمل ناروا دی نو اجرت حلال دی او د قربانۍ تعلق چا سره دی د مال سره دی د عمل سره لکه دا نورې مسلې مې چېرته وکړي چې نقصان په عمل کې وي او مال پاکي داسې سړی شریکولی شي د نایي نقصان په عمل کې دی هغه مکروه تنزیهي دی تحریمي هم نه دی او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په مسلک باندې مکروه تنزیهي هم نه دی هغه وایي که د ګنهګار سره چا معاونت وکړو او په دې معاونت دته اجرت ورکړی شو نو دغه اجرت کې کراهت تنزیهي هم نشته خو صاحبین وایي د امام صاحب شاګردان چې نه اجرت کې کراهت تنزیهي شته خو کراهت تنزیهي زموږ فقها وایي دا حل ته نږدې دی نو تاوان نه کوي نو بلا کراهت روا دی اما نایي په دې ګنهګار دی چې د ګیره خو هغه سړی کلی سیرت صاحب ګیره موته ته ولې نه کلی داسې خو نه حل ته نږدې دی
نو تاوان نه کوي نو بلا کراهت روا دی. اما ګناهي په دې ګنهګار دی چې د ګیره خو هغه سړی کلی سیرت صاحب او دا خو نه ده کړې او نه یې واک لري. ګیره موته ته ولې نه کلی داسې خو نه چې څوک ورځي ګیره ورته کلی بله دا خو هغه ورته وایي چې ما ته کله که خو هغه کلولی نه شي وایي پرې به شم نو دی ورسره امداد کوي. بله نو په دغه امداد ګنهګار دی خو اما چې کومه مزدوري اخلي دا خو کسب دی بله نو مزدوري کې مشکل نشته. راځه 22 نمبر مسله دا ده که یو سړی سودخور دی دا ځان سره په قربانۍ کې شریکولی شي که نه؟ ولې نقصان یې په مال کې دی که نه؟ پیسې د سود دي. ګوره ما تاسو ته ووایي که نه که عمل کې نقصان نو تاوان نه کوي خو که مال کې نقصان بیا تاوان اوس تاوان کوي. سودخور دی او تا ته پته دی سود کوي نو دا به ځان سره نه شریکې په قربانۍ کې کیدای شي تا هغه سود روپۍ پکې واچي. 23 نمبر مسله ده یو سړی په بینک کې کار کوي. زموږ د افغانستان بینکونه خو به ګزاره کوي ځکه چې ټول علما دي او نیکان او مشایخ دي دوی باندې خو مو دا ګمان دی چې انشاءالله زموږ بینکي نظام به اسلام ته راړولی او دوی خو به د سود نه بچي. خو په اکثرو ملکونو کې جناب سیرت صاحب د بینک نظام سودي دی لکه احتیاط نه کوي بې باکي کوي. نو کم سړی چې په بینک کې وظیفه لري زموږ استاد دا مسالې خو عامې دي که نه د وطن لپاره خو نه دي نو څوک چې په بینک کې کار کوي دی چې کومه تنخواه اخلي نو دا اکثر د سود نه پیداوار دی نو دا به چا سره شریکېږي نه په قربانۍ کې. بعضې خلک داسې شته شیخ صاحب لکه مخکې څو ورځې مخکې موږ ته پوښتنه راغلې وه هغه ویل چې دلته بس خارج هېواد کې وو حتما سود دی درکوي خو زه دا سود پیسې نه اخلم. هغې دپاره مسله دا ده که فکر دې کړی سنجان شیخ صاحب نه پوښتنه شوې ده چې په بینک کې زما روپۍ دی او ما ته ضرور سود راکوي زه ورته یم چې سود نه اخلم وی راکوي نو زه دا د بینک والا ته پرېږدم که راویلم څه ورسره وکړم نو هغه ورته وی چې دا روپۍ ترې راواله او دا مسکین ته ورکه صدقه یې که نو په دې صدقې تا ته ثواب نه درکول کېږي. دلته یو مسله ده جناب سیرت صاحب مسله دا ده چې یو مؤمن ته مال راغی خو د حرام طرف نه د حرام د طرف نه د مال راغی نو دا واجب التصدق دی ان د دې صدقه کول په د واجب دی نو په دې صدقې ورته الله ثواب نه ورکوي خو د شریعت د حکم په منلو ورته الله اجر ورکوي. نو په کار دا دی چې د بانک نه دغه سودي روپۍ روباسي نو دلته خو مالک شه که نه خو د حرام طرف نه نو دی به صدقه کي نو په صدقې ثواب نشته خو په دې واجب د شریعت په مسلې عمل وکړو او دا چې خپله نه اخلي به دا یم غټ قوي ایمان نښه ده. دویمه خبره پکې دا ده چې دته په دې صدقې ثواب نشته خو په ازالې شته د ځان نه حرام مال لرې که. بله جناب سیرت صاحب د چا کالي ککړ شي په نجاست او دی وینځي دې کې ثواب شته که نه نجاست دی نجاست کې ثواب چرته وي بله خدای دا نجاست د ځان نه لرې کوي په دې ثواب یو نجاست ته یو ازالت النجاست ته اوس جومات کې ګندګي پرته ده او څوک ګندګي لرې کوي دته په دې ثواب ورکول کېږي نه ګندګي د ګندګي ثواب کم دی خو چې دی جومات نه لرې کوي په دې لرې کولو ثواب دی نو د قرنګ دته ګندګي راغله حرام مال خو ګندګي ده نو په دې کې ثواب نشته خو دی ځان سره نه پرېږدي ازاله کوي نو په دې ازالې باندې الله ثواب ورکوي. 24 نمبر مسله دا ده که مالدار خلک د فقیر سره شرکت کوي اگر که وجوب مختلف دی مالدار باندې خو په اعتبار د نصاب سره فقیر باندې په شراب په اغوستلو ده خو او دوی په شریک مال والی خیر دی اگر که سبب د وجوب جدا دی خو هغه نیت د قربت خو دی یو دی. 15 نمبر مسله دا ده که په دې 2 نفرو کې او یو قسم اراده د دغه وکړه د غوښې نو د یوم قرباني نه کېږي او ما تاسو ته دا مهمه مسله ده په کار دا دی چې دی وایي دا خالصه د الله د رضا دپاره کو غوښه خو هم پکې راځي. شیخ صاحب دغه چې لږ تفصیل وشي لیدونکي پوه شي زموږ مخکې ما دا وویل درته ډېری هېوادوال چې چېرته یو حیوان پسې ورځي نو اول چې ورشي وایي څومره دی 20 منه خېږي بس بیا وایي چې مثال 3 منه رسېږي
بعضې خلک چې یو ځای ته لاړ شي یو غټ څاروی تش شي غوښه پکې نه وي په څو دی په 40,000 یا 80,000 یا 80,000 او دا خو 2 منه هم نه رسېږي په دې به موږ څه وکړو هلته هغه په دې خوښوي چې موږ ته 3 منه رسېږي دلته دا په دې رد کوي چې دا خو 2 منه رسېږي نو دا خو هېڅ شی هم نه شو همدغه نیت د دوی قربانۍ ته همدا تاوان ورسوي همدغه تاوان د یادۍ غوښه او بالکل غوښه پکار دا دی چې منډۍ ته لاړ شي او د خپلو ملګرو کې ووایي چې زموږ د شریعت او د دین مسله دا ده چې ټولو کې ښایسته څاروی سرب څاروی که نه او بې عیبه څاروی موږ والو یاره دغه څاروی ښه سرب هم دی غوښه دې نه یادوي طلیب یې نه دا سرب هم دی او ښایسته هم دی او غټ هم دی بس دا موږ دپاره صحیح دی دې کې د الله تعالی رضا ډېره ده منډۍ کې هم چالاکاني څنګه چې ورشي دا 300 کیلو دی نو دا خبرې صحیح دي خو چې قصاب یې اخلي دا خبرې صحیح دي خو چې څوک واده ته اخلي دا خبره صحیح دي خو چې څوک دغه ته اخلي خیرات ته اخلي دوی د خیرات والا بیع په قربانۍ کې کوي همداسې ده د خیرات او د واده او د قصاب د اخیستلو الفاظ دوی په قربانۍ کې کوي او د قربانۍ جدا الفاظ دي هلکه دا څاروی په سوی دا خو ماشاءالله ډېر ښه دی یاره دا به والو بس ښه څو روپۍ باندې خرڅوي په دومره روپۍ ورسره جوړ شي ډېره ښه ده کنې بل ته لاړ نو د قربانۍ د اخیستلو د څاروي جدا طریقه ده د قصاب او د خیرات او د واده هغه جدا طریقه ده دوی دا الفاظ هغه کې استعمال شپږ دېرشم نمبر مسله دا ده د 7 نفرو کې یو اراده د غوښې وکړه او څاروی راوست ورته ویې یاره به زما 3 منه غوښه په کار ده به دې کې ښه برابرېږي وروستو یې د مولوي صاحب نه مسله واورېده یا په خپله چې والکه دا نیت خو غلط دی موږ غوښې خراب کړو که نه او د حلالۍ نه یې مخکې نیت بدل کړ وی چې نه زه د غوښې ارادې نه کوم زه خالص د الله د رضا ده بس ټیک شو صحیح شو بس مشکل بیا پکې نشته 10 نمبر مسله که یو سړی وي زما عقیقه پلار نه ده کړې یا ما د بچي عقیقه نه ده کړې که نه زما د بچي عقیقه مې نه ده کړې او زه په قربانۍ کې یوه حصه د عقیقې دپاره نیسم نو روا دي مشکل پکې نشته ځکه چې عقیقه هم ثواب دی نو مسله دا ده چې نیت به د ټولو د قربت وي اگر که وجوهات د قربت جدای پروا نه کوي 18 نمبر مسله دا ده که داسې کار وشو چې 7 نفرو یو مال واغست او دلته یو مالدار سړي ورته وویل چې والکه تاسو خو مال واغست خو ما ځان سره شریک کوي دوی خپلو منځونو کې سوچ وکړو چې دغه یو سړی خو فقیر دی که نه نو دا به لرې کو او دا مالداره به شریک کو او دغه فقیر ته وي خفه کېږم هغه مې دوست هم دی او ملګری مې او مخکې یې ویلي و که نه نو ته داسې کار وکړه چې تا خو صحیح د موږ سره دا مال اخیستی دی خو ته ځان له خپل غم وکړه او موږ به دا شریک کو دې سره قرباني کېږي که نه دا د یو مونه شو ولې فقیر باندې خو په شیرا وه که نه دوی د هغې د لاسه وسوځېده بس ختم فقیر باندې خو په اخیستلو وه که نه نو چې فقیر د قربانۍ نه وایستو نو دا دوی نشي ویستی هغه پکې شریعت داخل کړی او فقیر خو یې ویستلی شي نه فقیر بس راغلی دی هېڅ شی نشي نه فقیر دی بس طبیعت خراب شو نه نشي ویستلی دواړه صلاحیت نه لري نه بس ختم فقیر د داخلېدلو نه مخکې صلاحیت لري که قرباني کوي که نه کوي خو چې کله سیرت صاحب داخل شو نو د باندې خو په اخیستلو ده که نه بس دی اوس ځان نشي ایستی او دا ملګري هم دا نشي ویستی دا شریعت داخل کړی دی او شریعت به دی وباسي خو په قربانۍ کولو دا هېڅوک نشي ایستی ګیر راغلی دی او دوی هم ګیر راغلی دي دوی هم نشي ایستی راځه 9 نمبر مسله دا ده که داسې کار وشو چې یو غني سړي مالدار سړي یو سړي ته روپۍ ورکړي چې ته داسې کار وکړه چې ته دا فلاني ته ورکړه چې ما ته قرباني وکړي یعنې زید ته یې ورکړه مثلا او د عمر ته ورکړي کار سم دی که غلط چې څوک یې درته یاد کړی هغه ته به یې ورکړي وکالت کې جناب سیرت صاحب دا کار دی
چې موکل درته څوک تعیین کړ او مخکې ته یې ورکولی شي بل چاته یې نشي ورکولی. څلوېښتم نمبر مسله دا ده، اوس که یو مال داسې و چې تا غستو او تا ته وي دا سیرلی د یو کال دی. څنګه د یو کال دی؟ د یو کال داسې دی چې پروسخ کال د اختر په 4مه ورځ پیدا دی. څومره ورځ؟ 4مه. 4مه ورځ قرباني نه کېږي، نه په 4مه ورځ پیدا دی. نو بس کال یې پوره شو. نو اوس به قرباني دې باندې قرباني کېږي که نه؟ نه، دې کې یو ورځ کمه ده. یعنی چې یو ورځ هم کمی 2 کالونه یو ورځ څه کوي چې یو ساعت کمی کار نه کوي. که په 12مه پیدا او صحیح ده، ځکه 12مه ورځ هم د قربانۍ ده. که په 11مه پیدا او صحیح ده، خو که په 14مه پیدا نو دلته یو ورځ کمه ده. یا د 14مې په سار پیدا و، نیمه ورځ کمه ده، صحیح څه ده ورځې کمه ده، نو دې باندې قرباني نه کېږي. یو 40 نمبر مسله دا ده، یو فقیر سړی قرباني واغسته خو د کال نه کمه وه. چې واغسته سیرلی د کال نه کم و، نو کال یې نه دی پوره کړی. نه دی پوره. او دی فقیر ویسې په ماشتنه خو یو دانه به والو. اوس به دی څه کوي؟ دی به دا واپس لرې کوي، کال والا به اخلي نه، د باندې نظر فعلي راغی. یعنې د باندې خو په اخیستلو ده که نه، نو د باندې نظر فعلي راغی. نو دی به داسې کوي چې دی به همدا لالی او کالاله یې نه کړه، پوهېږې، کالاله یې نه کړه، نو دی به دا ژوندی چې دی تقسیموي. خو صحیح مسله دا ده، زموږ دا فتاوی دي کې 2 قوله دي. صحیح مسله دا ده چې فقیر سړي د کال نه کمه واغسته، نو د قربانۍ په ورځو کې به په دې قرباني نه کوي، په دې کم، او دا به ساتي. کله چې د قربانۍ ورځې تېرې شوې نو ژوندی به صدقه کوي. دا صحیح قول دی. 42 نمبر مسله دا ده، که یو سړي لنګه غوا واغسته، یاره دا به داسې کار وکړو چې اختره پورې به د دې شودې وخورو او بیا به اختر کې حلال وکړو. نو د شودو په نیت یې واغسته او د قربانۍ په نیت یې واغسته. اوس څه کېږي؟ او سړی مالدار او یا غریب و، دا کار مکروه دی، دا کار مکروه دی. د قربانۍ د مال نه فایده اخیستل، ګټه اخیستل، دا بند دي. او د چې کمې شودې خوړلې دي، نو که شودې ترې راخلي دا به صدقه کوي، کمې چې خوړلې دي د هغې قیمت به صدقه کوي. راځه 43 نمبر مسله دا ده، که فقیر سړي یو مال واغست، اوس د قربانۍ ورځې چې راغی یو بل یې ښه ولیده، یاره بدل به نو بدلولی شي که نه؟ نه، اوس همدا بللی، همدا بللی، ځکه د باندې خو په شیرا ده که نه. او که مالداره سړي واغسته نو بدلولی شي که نه؟ بدلولی شي. نو که د دې مال نه اعلا واغست نو بیا خو کار سم شو. دا زوړې په 80,000 اغستی و، هغې په 80,000، هېڅ خبره نه ده. خو که داسې کار وشو چې دی هم په 80 اغستی بل هم په 80 اغستی، بیا هم مشکل نشته. خو که دا زوړې په 80 اغستی او بل یې په 50,000 واغست، نو 10,000 روپۍ به دې صدقه کوي. مالداره سړی. راځه 44 نمبر مسله، په عیدګاه کې قرباني کول روا دي که نه؟ بعضې عیدګاهګانې جناب سیرت صاحب ډېرې غټې او هغې کې قرباني نو روا دي، خو که ضرورت خو بیا به هغه ځای چې دی د وینو نه او د ګندګۍ نه پاکوي، ځکه د مونځ ځای دی که نه. 46 نمبر مسله دا ده، شیعهګانو سره شراکت روا دی که نه؟ نو نه. د هغې وجه دا ده جناب سیرت صاحب، دلته 2 ډلې دي، یو ته روافظ وي، یو ته شیعهګان وي. خو موږ او تاسو فرق نشو کولی د روافظ او د شیعهګانو. زموږ او ستاسو د زماني شیعهګان بې باکه شوي دي، خپل عقیدې نه هم نه دي خبر. نو کله کله داسې الفاظ وایي چې هغه صحیح نه وي، او د کفر الفاظ وي. د تفسیرونو کې خوندورې خبرې نه دي کړي. نو مناسب او حق دا ده چې سړی د شیعه ځان سره په قربانۍ کې شریک نه کړي. دا یو مهم عبادت دی، نو احتیاط پکار دی. 47 نمبر مسله دا ده، که داسې کار وشو
یو سړي غوا واغسته په 4,000 40,000 ووایه بله ویې واغسته په 40,000 ځان له او سړی مالداره دی غریب سړی خو بل څوک نه شریکولی مالداره شریکولی شي مالداره سړی دی په 40,000 روپۍ غوا یا خوسی واغسته ټیک شو وروسته ورته 6 کسان وایي موږ ځان سره شریک ښه دی ورته وایي صحیح ده خو په 40,000 مې اغستی زه پکې لږه ګټه کوم 50 حسابوم اویا حسابوم 10,000 روپۍ راکړي د خو ما ارزان اغستی که نه او تاسو به څه کوئ 10,000 روپۍ راکئ نو دی په دې کې ګټه کوي نو 100 روپۍ وګټلې 10,000 1,000 وګټلې دا د کار سم وکړه که غلط یې وکړو دا چې کومه ګټه یې کړې ده دا به ټوله صدقه کوي صدقه نه دا به واپس دغه ته ورکوي خلکو ته دې خلکو ته به واپس ورکوي یعنې د قربانۍ په مال کې به ګټې مټې که ورنه کې قرباني نه کېږي نه کېږي نه یعنې دا معنا ده ګوره دا معنا نه ده چې یو سړی د قربانۍ دپاره مال خرڅوي ګټه به نه کوي نه قربانۍ کې دیم شریک دی دا خپله شریک ګټه کوي شیخ صاحب همدغه کې یو پوښتنه زموږ په اطراف کې دغسې موضوعات ډېر راځي هغه دا یو نفر دی احمد دی کور کې غویا ساتلی او وایي غویا به یې کو 15,000 یا 80,000 همدغه تاسو څه وویل خو لږ فرق لري غویا یې ویل په 80,000 وایي سید بیا هم لا ده کره تړلی ظاهرا چې ګورو شیخ صاحب د ده ملکیت نه ونه وته غویا همده سره ولاړ خبر هم د ده منل کېږي او ملکیت کې هم د ده دی بس اختر پوره ورځ راوباسي حلاله یې صحیح دی پروا نه کوي خو د ده د ملکیت نه وتلی نه نه خو چې کله د ملګرو نه روپۍ واغستې یا یې روپۍ په ملګرو قرض شوي بله نو خو د ده د ملکیت نه وتی دی د ید نه دی وتی یعنې په ید کې خو شته د ده سره ذولیدي ده صرف ذولیدي ورسره ده او ملکیت خو یو ضمني او معنوي شی دی ملکیت نه وتی دی په یوه حصه کې ملکیت پاتې دی او 6 حصې د ملکیت نه وتي دي خو ذولیدي په 7 حصو ده پروا نه کوي کېږي دا خو موږ تاسو ګوره که فکر مو کړی مال والو چاته یې ورکړو چې دا ساته نو ذولیدي د هغې خو مالک خو نه دی یا یو سړي سره بل شریک دی د ده خپل مال نه دی موږ او تاسو بازار کې مال واغستو او زه تاته یم دا وساته نو ته پکې شریکه مې مالک یې که نه د ومیسي او ذولیدي ټوله تا سره ده دا پروا نه کوي راځه دغه سړی چې په 40,000 روپۍ اغستی دی ته خو واغسته په 40,000 خپلې نه دی او دی اوس دې ملګرو ته وایي چې دا خو ما ارزانه واغسته خو زه تاسو له په دې نه در کومه او خاطر زما کړی دی خاطر زما کړی دی یا بس یو چانس مې ووالو نو تاسو به یې په 80,000 اخلی او د 10,000 روپۍ وګټلي دا د لپاره ناروا دي قربانۍ څاروي چې د قربانۍ په نیت والي ګټه وپکې نه کوي 48 نمبر مسله دا ده فارمي غوا باندې قرباني کیږي که نه کیږي اگر که تولید په غلطه طریقه شوی پروا نه کوي خو جدا مسله ده خو خپله خو غوا خو ده که نه د غواګانو د جنس نه دی 49 نمبر مسله دا ده اوس داسې یو سړي غوا ساتلی ده خو ټول عمر په پردي پټیو کې ګرځولې حرام واښی پې خوړلي ښه ډېرې پې خوړلي دي نو داسې دغه باندې قرباني کیږي که نه کیږي نو کیږي خو دغه چې چا غوا ده نو دی به هغه خلکو ته زمان ورکوي د هغه پټي چې خوړلي ده تاوان خو په ده شته د هغې کې ګنهګار دی خو غوا خو ګنهګاره نه ده که نه غوا خو سبق نه دی ویلی که نه دا زما واقع دا پردي واقع نو مشکل پکې نشته 50 نمبر مسله داسې ده که یو غوا موټر وواله او د دې دا پوستکی زخمی کو او وینې ته روانې شوې دې باندې اوس قرباني کیږي که نه چې ظاهرا وینې ته روانې دي پوستکی شکېدلې ده که نه موږ تاسو هغه زړو مسلو کې ویلو که یو مال داسې مریض وي چې مرض یې بلکل ښکاري نو هغې باندې قرباني نه کیږي نو که یو غوا موټر وواله او زخمی کړه او وینې ته روانې وې ښکاري که نه چې دې باندې بیا قرباني نه کیږي خو دا ګوره مالداره سړي دپاره که غریب سړي غوا اغستی او موټر وواله بیا پې کېږي ځکه دا بل مال نشي نه ده باندې خو په شرع ده که نه مسله دا ده چې غریب سړي یو مال واغسته او د هغه عیبونو نه پاکو کم باندې چې قرباني نه کېږي
خو د قربانۍ نه مخکې پکې داسې عیبونه پیدا شو چې په هغې نه کېده نو غریب سړي ته تاوان نه رسوي کېږي بله خو مالدار سړي ته تاوان رسوي. دا 50 مسلې شو. بله یو 50م نمبر مسله که د یو مال لاندینۍ شونډه کمزورې و وړه وه او خو واښه یې خوړی شو ښه صحیح نو قرباني پې کېږي که نه کېږي او که په وښو خوړلو کې ورته تکلیف و بیا پې نه کېږي. 52م نمبر مسله دا ده که یو غوا موټر وواله او پښه یې ماته شوه ګوډه شوه ګوډه شوه نو اوس به ګورو که په دې مزل کې دې غوا دا پښه په ځمکه کېښوده خو زور یې ډېر نه ورکو بله ګوډه تله نو بیا پې قرباني کېږي او که پښه یې جګه نیولې وه په 3 پښو روانه وه بیا پې قرباني نه کېږي. 53م نمبر مسله دا ده چې یو مال پاک دی د عیبونو نه خو چې کله دی حلالۍ او راسملۍ یې پښه یې ماته شوه یې راکش کوي او خو اکثره څوک نه پوهېږي ډېر نه پوهېږي. څه رقم یې وتړي نو د یعنې کم عیب چې په وخت د ذبحه کې پکې پیدا شي دې سره قرباني نه خرابي روا کېږي. 54م نمبر مسله دا ده چې د قربانۍ سرمن به چا ته ورکې نو د قربانۍ سرمن به فقیر ته ورکې مالدار سړی د قربانۍ سرمن نشي اخیستی جومات ته صدقه جومات ته مسله را روانه ده چې جومات او مدرسه باندې نه کېږي. بله راځه 55م نمبر مسله دا ده د قربانۍ سرمن جومات کې نشي استعمالولی بلکې فقها دا وایي که یو غریب سړی والي بله چې دا زما شو او بیا د جومات لپاره او بیا دا روپۍ په جومات کې استعمالي مکروه دي ځکه د فقیر حق خراب شو دا هیلم نشي کولی. 56م نمبر مسله دا ده چې خپله مالک د سرمنې نه فایده اخیستی شي که نه یعنې د سرمنې نه مشک جوړی د سرمنې نه ځان ته جانماز جوړی کته ته جوړی اوس خو دومره تجربه څوک نه لري خو مخکې سیرت صاحب د دې نه ښه شیونه جوړېده نو بلکل صحیح ده دا روا ده که نه او چې کله که خرڅ یې کو نو د هغې قیمت به بیا صدقه کوي. 55م نمبر مسله دا ده که چېرته داسې و چې په دې شریکانو کې یو قصاب و او شته ډېر دي یو پکې څه قصاب یو پکې قصاب او قصاب ورته وی چې دا خو زمونږ استاد شریکه کار دی نو زه قرباني کوم د سره خو ما ته به د خپل حصې نه بغیر تاسو 6 نفره چې دی نو اجرت راکوئ 100 افغانۍ به راکوئ 600 نو دا روا دي که نه نشي اخیستی نه قصاب چې په خپله شریکي په دې قربانۍ کې د دې ذبح او د حلالي اجرت نشي اخیستی دا بند دی. 58م نمبر مسله دا ده چې قربانۍ مال حلال نه دی او د هغې نه مخکې سرمنه خرڅوي ما لیدلي دي چې مخکې ګرځي په دې دغه باندې چې هلکه ګورې سرمن بې ځایه نه کړي بې ځایه نه کړي او دا به ګورې مال راکړې 1500 روپۍ به زیاتې در کوم پوهېږې اوس خو دومره قیمت باندې څوک نه علي خو مخکې ګران وي نو دا ناروا دي پس ته ذبح به یې خرڅوي. 59م نمبر مسله دا ده که پوستکی د مال نه ووتو اول ته ایښی و چاپټ کو نو دې قربانۍ کوونکو باندې د دې پوستکي قیمت صدقه واجبه ده که نه خلاص شول بچه ورک شو بس ورک شو 60م نمبر مسله دا ده چې د قربانۍ اډوکې خرڅول روا دي که نه د قربانۍ اډوکې به نه خرڅوي چې کله وخوړه غوښه پاخه شو هغې نه وروسته یې دا ټول د قربانۍ اډوکې دي هغې وخت کې هم نشي خرڅولی نه 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 دا بند دي او که چا خرڅ کو نو صدقه پې لازمه ده قیمت به صدقه کوي. 61م نمبر مسله دا ده چې پوستکی به قصاب ته په اجرت کې نه ورکوي اکثر قصابانو سر پښې ماته راکړه بس هېڅ خبره نشته. 62م نمبر مسله دا ده چې د سرمنې روپۍ په لاره کې لګولی شي نه پل پې جوړولی شي نه فقط غریب ته به ورکوي صرف غریب دی نه جومات کې نه مدرسه کې مدرسې مسله ورته بیا کوم او نه چې دی پل پې جوړولی شي نه پې لار جوړولی شي نه پې کویې ویستلی شي هېڅ شی نه شي فقط غریب دی بس صرف غریب دی. 63م نمبر مسله امام د پاره سرمن ورکولی شي نو که امام فقیرو
نو بالکل یې ورکولی شي. او که امام مالدار او بیا به سرمن نه ورکوي، بیا به فقیر یعنی د فقیرۍ په وجه یې ورکولی شي. ډېر جوماتونه داسې دي چې هغه امامان په دې سرمنو ساتي، ورته وایي چې استاد جي ته به زمونږ امام یې که نه، نو موږ به تا ته درې شیونه درکوو. څو؟ یو به زکات درکوو، یو به سرسایه درکوو، یو به سرمنې درکوو. 3 سیزونه دي. 3 سیزونه. دا کار روا دی که نه؟ نه د دوی زکات کېږي، نه د دوی سرسایه کېږي، نه د دوی سرمن وشو. دا خو امام ته په اجرت کې ورکوي. نو زکات په اجرت کې څنګه ورکوي؟ دا خو فرضي حکم دی. نو څوک چې امام په دې طریقه باندې ساتي دا بیا غلطه. پوهېږي؟ زه په خپله یو ځای ته تللی وم، هلته یو امام 2 کوره و. ما ورته وایي چې وم مولوي صاحب عجیبه ده، 2 کورونو ته امامت کې. ما ته وایي دوی ډېره ځمکه لري، نو دوی ټول عشر ما ته راکوي. نو تنخوا نه راکوي، خو عشر یې ډېر کېږي، نو بس په هغې والکه د دې خلکو هم عشر نه کېږي، ته هم ګنهګار شي. راځه 4 نمبر مسله، د قربانۍ غوښه فقیر هم خوړی شي، مالدار هم خوړی شي، دې کې مشکل نه وي، خوراک کې. 15 نمبر مسله دا ده چې د قربانۍ غوښه 3 حصې کول، یو ځان دپاره، یو اقرباو دپاره، یو فقیرانو دپاره. نو دا 3 حصې کول مستحب دي. یعنې که چا نه کړي نو قربانۍ کې فرق نه راځي. قرباني وشوه. خو دا یوازې جناب سیرت صاحب په قربانۍ کې نه ده، که موږ او تاسو همداسې هم کور کې ترکاري پخه کړو نو 3 حصې کول مستحب دي. پکار دی چې یو کاسه فقیر ته ولیږو، یو کاسه چې دی خپلوانو ته ولیږو، نور ځان ته پرېږدو. خو دې نورو ته زموږ او ستاسو فکر نشته، صرف قربانۍ ته مو فکر وي. او زما په دې ژوند کې سیرت صاحب ما ته یادېږي چې موږ به کور کې ترکاري پخه کړه، نو موږ به همسایهګانو ته لېږله. موږ وایي نن مو غوښه پخ کړې ده، نن مو سابو پخ کړي دي. هغوی ته به مو چې ولېږله نو هغوی به ترکاري ترېنه لرې کړه، بیا به د خپل کور کتغ پکې واچو. ویله موږ دا پخ کړي دي. اوس هغه محبتونه او هغه صدقې او هر شی ختم شو. ګوره اوس هر څوک د ځانه پوره ځان حسابوي. یعنې تویه یې لاره کې، خو چاته یې ورکوي مرکوي نه. نو 16 نمبر مسله، د قربانۍ غوښه چې تقسیمیږي نو تلی به که په اټکل؟ تلی به. اټکل تخمیناً باندې غوښه تقسیمول ناروا دي، په تول به تقسیموي. 18 نمبر مسله، که داسې کار وشي چې یو سړي ته ډېره قرباني غوښه ورکوي، چې لکه ستا کور ګڼ دی او به زه ته لږه ډېره وایي، یا بعضې نږدې خپلواني، نو د دې نورو که رضا وه نو صحیح ده، د دې باقي شریکانو. او که د ټولو رضا نه وه نو بیا صحیح نه ده. 18 نمبر مسله دا ده، که داسې کار وشو چې د قربانۍ غوښه واده کې استعمالولی شي. او اختر په 3 ورځې واده دی. زموږ یو ملګری اختر په 4مه دی، ما د قربانۍ غوښې ته هم ساتلی که څنګه. نو د قربانۍ غوښه په واده کې استعمالولی شي که نه؟ نو دلته 2 خبرې دي. نو که په وخت د قربانۍ اغستلو کې نیت د واده کړی و بیا نشي استعمالولی، بیا واده ته اخیستی، بیا خو واده ته اغستې، قرباني په کیسې راغله. او که نه په وخت د قربانۍ کې د واده نیت نه و کړی، واده په کیسې راغی، نو بیا خیر دی، بیا پروا نه کوي. 15 نمبر مسله، قصاب ته غوښه ورکول جایز دي که نه؟ قصاب حلاله وکړه او اوس غوښه ورکو که نه، نو که د دې غوښې په ورکولو اجرت کمی بیا نشي ورکولی. او که اجرت کې غوښه په اجرت کې غوښه خاصم نه کېږي. بعضې خلک هېڅ اجرت ورنه کړي، بس ښایسته غوښه ورکوي، دا ناروا دي. که قصاب ته په اجرت کې غوښه ورکوي هم ناروا ده، که د غوښې په ورکولو درته اجرت کمی هم ناروا ده. هلکه وایي زما 300 کېږي خو زه 200 راکوي، لږه غوښه راکوي، پروا نه کوي، دا نه کېږي، دا ناروا ده. 80 نمبر مسله دا ده، د قربانۍ اډو کې سپي ته اچول څنګه دي؟ نو د قربانۍ اډو کې سپي ته اچول دا صحیح کار نه دی، دا بې حرمتي ده. دا به خخی، یا به دا ځای کې چې تی لري د سپیو نه لري. بله، دا جناب سیرت صاحب دا 80 مسلې وي،
او دا مې فتاوی قاسمیې نه ټولې را جمع کړي. بله. نو که ملګري مسله کې شک او وایي چې نه فتاوی قاسمیې دي وګوري. 71 نمبر مسله. بعضې څاروی جناب سیرت صاحب هغه داسې چې هغه ډېر وراني، بله. نو ډاکټر ورته ستن وی بېهوشی کي او دې دپاره چې د ده حلاله اسانه شي. وشي. نو دا کار صحیح کار دی او که نه. ځکه د ډاکټرانو د اطباو مسلک دا دی چې نشې سره غوښه کې فرق پیدا کیږي، په حواسو کې فرق پیدا کیږي، په رګونو کې فرق پیدا کیږي. نشه انسان ته تاوان رسوي. ګوره کم سړی چې ډېر سپین ږیره شي دوی ورته اپریشن نه کوي. ګوره وی دا د نشې لاندې مړ کیږي، زور یې نه لري، زور یې نه لري. معلومیږي ده چې نشه تاوان کوي. بله. نو اشرف علي تانوي رحمه الله امداد الفتاوه کې لیکلي دي چې د قربانۍ مال ته نیشه ورکول دا ناروا دي. 72 نمبر مسله دا ده که په دې اوو شریکانو کې د قربانۍ نه مخکې یو مړ شو، نو اوس به څه کیږي؟ اوس به داسې کیږي چې دغه حصه به یو وارث والي، ځکه چې اوس مال خو وارث ته منتقل کیږي. نو دغه یوه حصه به وارث والي او د ده حصه به د میراث نه کټ شي. که نه دې کې خو شریک ټول وارثان دي. ټول وارثان دي. نو که دغه سړي روپۍ ورکړې وي، هغه مړي بله. روپۍ ورکړې وي، نو د دې په اندازه باندې ده ته میراث ورسېده، دی به د هغه حصې نه کټ کړي، که نه یې ورکړ دی به یې ورکړي. بس دا فتاوی محمودي لیکلي. 73 نمبر مسله. بله. که داسې کار وشو چې 7 کسانو قرباني وکړه او دلته شوي دی بل کال ګوره، بله. 7 کسان دلته 2 کسان شریک وو، 7 کسانو قرباني وکړه او مال یې حلال کړ او یو وران شو چې زه په کیسه میسه نه علم ډوډه، پس ته حلالي نه انکار کوي چې بس تاسو شوه او زه به دې ګناهګار ښیم. بله. نو د انکار صحیح دی که نه؟ پس ته حلالي نه دی انکار نشي کولی. پیسې هم لاړې او قرباني وشوه. بس قرباني وشوه، د انکار غلط دی. 74 نمبر مسله دا ده که داسې کار وشو جناب سیرت صاحب چې 7 کسانو قرباني واغسته او د یو کس دا قرباني خرڅه کړه، بله. بغیر د رضا د دې شپږو نه، دا کار سم دی که نه؟ او دا خرڅ ناروا دی. د مالک نه بغیر چې څوک شی خرڅ کړي خو ناروا دی. 75 نمبر مسله دا ده قربانۍ غوښه چې سړی صدقه کوي نو پخی به که خامه، نو دواړه روا دي. که پخه صدقه کوي هم صحیح ده، که خامه صدقه کوي هم صحیح ده. راځه 76 نمبر مسله دا ده که داسې کار وشو چې د قربانۍ دغه پوستکی چا خرڅ کړ او هغه ورته روپۍ ورکړي، د روپۍ جیب کې اچولې وي، غلطې وویستې، روپۍ ورکې شوې. مخکې مسله خو د سرمنې وه، اوس روپۍ ورکې دي. نو اوس به څه کېږي؟ چا نه چې ورکې دي د هغې زمان به ورکوي او هغه به صدقه کوي. داسې نه وایي چې ولا چې د قربانۍ روپۍ وې د سرمنې او بس ما نه چا وویستې کنې ما صدقه کولې، نورې روپۍ به ورکوي، د باندې تاوان دی. راځه 78 نمبر مسله دا ده که یو سړي مال راوسته، غوی راوسته او شودې کولې، نو شودې به صدقه کوي، دی خوړی نشي. زمونږ فقها وایي کوشش به کوي یخې اوبه به ورولي چې دا شودې بندې کړي، که نه صدقه کوي. 78 نمبر مسله دا ده چې څوک قرباني کوي پکار دا دی چې د اختر په ورځ د قربانۍ نه مخکې خوراک ونه کړي. دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سنت دی. او دا چې کله قرباني وکړي نو د قربانۍ د غوښې نه به خوراک کوي. او زمونږ بعضې فقها وایي چې ښه دا ده چې جګر وخوري، دومره وخته پورې به دی ځان ساتي، امساک به کوي، دا ورته افضله ده. خو که چا مخکې وخوړه ګنهګار نه دی، خو سنت دا دی. شیخ صاحب مخکې یو خبره وه، پوښتنه زما پاتې شوه چې د قربانۍ د مانځه په اړه وه. که چا اطراف کې مونځ نه وي کړی، هلته مونځ نه کېږي، قرباني کولی شي. دلته راځو بعضې خلک د اختر په ورځ په منډۍ کې ګرځي، مونځ ته لاړ شي، خو په دې قرباني لازمي ځان ته مال اخلي. د اختر مونځ نه یې کړی، قرباني کوي، پروا نه کوي، خو دی ګنهګار دی. بله. د اختر مونځ جدا حکم دی، یعنی قرباني شوې ده، قرباني جدا حکم دی، دا جدا دی، هغه جدا. بله.
اویایم نمبر مسله دا ده قربانی چې څوک کوي هغه دپاره مستحب دا دي چې کله لسم د اول د ذوالحجې شي، بله یعنې دا 10 ورځې شروع شي، د اختر میاشت شروع شي، دی په کار دا دی چې نوکان او ویښتان د بدن نه جدا نه کړي. ان که داسې وه چې د ده ویښتان او نوکان ډېر شوي وو، بله 40 ورځو باندې اوړېدلي وو، نو بیا پروا نه کوي. خو ښه دا ده چې څوک قرباني کوي چې سبا ته مثلا د اختر لسم او د ذوالحجې اوله ورځ ده چې مخکې نه ځان برابر کړي، بله نو د دپاره افضله دا ده چې دا ویښته او نوکان بنالي. دا اتیایم نمبر مسله دا ده قربانی چې څوک کوي علالی یې نو دا دعا به وی انی وجهت وجه للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دا به وی تر اخره پر ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. دا به د قربانی نه مخکې وی، بیا به بسم الله الله اکبر وی او بیا به ذبح وکي. د ذبح نه وروسته به دعا وکي اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك محمد صلی الله علیه وسلم وخلیلک ابراهیم علیه السلام. دا دعا ورته سنت ده. بله راځه یو اتیایم نمبر مسله دا ده چې قربانی مال کې کرسۍ وه پړی نو هغه به هم صدقه کوي، د هغې هم صدقه ضروري ده. 2 اتیایم نمبر مسله دا ده چې 2 کسان په قربانی کې شریک دي، د قربانی په وخت کې د ټولو حاضرېدل ضروري دي نه، یعنې حاضرېدل ډیر ثواب لري. بله خو که حاضر نشو او دوی ته اجازه ورکړه نو به دقم کافي ده، اجازه هم کفایت کوي. 3 اتیایم نمبر مسله د نفلی قربانی ثواب دی که یو طالب ته کتاب والی نو طالب ته کتاب اغوستلو کې ثواب ډیر دی، ځکه چې د دې دا فایده چې ده متعدي ده او همیشه ده. طالب چې کتاب وایي سبقونه وایي دته به ثواب رسیږي، قرباني خو چې حلاله کړه به دیزې پورې ثواب دی، خو نشته که نه، یو 2 3 ورځې ګټه ده. ګټه ده. فلي 4 اتیایم نمبر مسله دا ده که یو کور والا یو مال واغست، صحیح ده پلار او زامن ټول مالدار دي، 2 کسان پکې شریک شو، خو په یو کور دی، خوراک شریک دی، چکا کې شریک دی، نو د دې مال 2 حصې کول ضروري دي نه، بله بس نه دی کوي. که دغه 3 حصې کوي، یو حصه د مسکینانو یو د خپلوانو یو هغه صحیح ده، خو لیکن یو مال کې 2 حصې جوړول دا ورته ضروري نه، ځکه ټول یو کور دی. نو 5 اتیایم نمبر مسله دا ده که ښځې قربانی مال حلال کو نو صحیح ده که نه صحیح ده. ښځه مال حلاله کولی شي چې چل ورځي نو دې کې ذبح د سړي هم صحیح ده، د ښځې هم صحیح ده. 6 اتیایم نمبر مسله دا ده یو سړی منډۍ ته لاړ او د قربانی مال اخلي، قیمت یې دی 40,000 خو هغه سړی ورته 50,000 یادوي، یعنې د خپل قیمت نه زیات دی، او ورته وایي چې واله که د قربانی مال دی دې کې ډېر چیړ میړ مه کوه، ثواب ډیر دی. دا ته څه کوې ثواب کې خبرې کوي، نو د باندې ضروري ده چې د 40,000 په 50,000 واري نه چیړ به کوي، چیړ به کوي. دا چیړ کول چې خپل قیمت ته سړی راکوز کړي دا روا دي قربانۍ دپاره. داسې نه ده چې دا د ثواب کار ته په قربانۍ کې هم دومره سختي کې، قربانۍ کې به سختي کې خو په قیمت یې راکړه، نو ته خو ډېر غواړې. راځه 7 اتیایم نمبر مسله دا ده که یو سړی قرباني مخکې کلونو کې نه ده کړې، اوس د هغې قضا کولی شي. مثلا ما 6 کاله قرباني نه ده کړې، زه به یم چې زه به یو مال والمه نو دا 6 حصې به د تیرو کلونو شي او دا 1 حصه به د دې کال شي. دا صحیح ده نه، د تیرو کلونو به زه د قربانۍ قیمت صدقه کم، ځکه چې قربانۍ وخت تیر چې قیمت دی، او د دې کال به قرباني وکړم. داسې 8 اتیایم نمبر مسله د شپې سړی قربانۍ مال حلالولی شي، نو که ډېره تیاره وه او د قربانۍ دا چې حلاله یې دی حلاله کې فرق راځي نو بیا مکروه ده، او اوس خو الحمدلله رڼاګانې دي، داسې رڼاګانې دي لکه اوس خو مشکل نشته، نو روا دي، بیا مشکل پکې نشته. 9 اتیایم نمبر مسله که یو سړي سره نصاب د قربانۍ و، جناب سیرت صاحب نصاب چې دی 2.50 تولي سپین زر دی، صحیح دا ده 2.50. اوس که اگر که بعضې علماو تو دا فتوا د سرو زرو ورکړې ده، خو صحیح نه ده. صحیح دا ده
چې چا سره په کور کې 250 نیمې تولې سپین زري یا د دې په برابرۍ باندې مال ورسره وي، پیسې ورسره وي، نو په کار دې ته نصاب وایي. په کار دا دی چې دی قرباني وکړي. نو ډېر خلک دا اعتراض کوي چې قرباني چې دا په 80,000 ده او دغه 250 نیمې تولې سره زر چې دي د دې نه 40,000 جوړېږي. نو دی چې دا ټولې روپۍ په دغه کې ورکړي په قربانۍ کې، خو سړی دی بیا فقیر که. نو دوی غلط وایي ښه په 40,000 روپۍ ده، خو د 2 کسانو او یو کس خو 8,000 روپۍ دي، یو کس خو 8,000 روپۍ دي. قربانۍ کولو باندې د استیصال د مال نه راځي که نه، یعنې 8,000 روپۍ بلکې داسې دي چې دې کلو ته لاړ شي داسې غواګانې میلاویږي چې ډېر ارزانه دي، یعنې په 10,000 پیدا کېږي او شته که نه ده داسې. نو خیر دی وړه وکړه. نو 10,000 چې والي او 2 کسان پکې شریک شي ده ته 4,000 روپۍ لا رسېږي. نو دا دلیل چې دوی وایي نو دا صحیح نه ده. صحیح هغه ده چې کوم د شریعت مسله ده چې ما 250 نیمې تولې دي. راځه نو په دې کې بیا حولان الحول شرط نه دی، مقصد مې دا دی ان ضروري نه ده. په زکات کې خو شرط دی، خو په د قربانۍ په نصاب کې ضروري نه ده چې 1 کال دې پې تیر شي، بس هغه وخت سره نصاب برابر شي. صحیح. 9 نمبر مسله دا ده چې د قربانۍ په ورځو کې ژوندی څاروی صدقه کولی شي که نه. نو نه، یو سړی وي زه د قربانۍ صدقې کوم او خلکو ته یو مال ژوندی ورلیږي، دا ناروا دي. علالۍ به ورلیږي پس د ذبح نه. 9 نمبر مسله دا ده که په یو کاروبار کې ډېر خلک شریکان دي، تجاران دي که نه، نو د هر یو باندې قرباني ده. که د دوی دا مشترک ګورو به که مشترک مال تقسیم شي، مشترک مال خو ډېر دی، خو چې مشترک مال په دې شریکانو تقسیم کو نو هر یو ته نصاب رسیږي، نو په هر یو قرباني ده. او که تقسیم وکړو نو هر یو ته نصاب نه رسیږي، بیا پې قرباني نشته. 2 نمبر مسله دا ده چې د ایصال ثواب دپاره پوره ایسه مقررول ضروري نه دي. ما تاسو ته مخکې وي چې یو ایسه 2 مړو ته نیمولی شي، د ژوندي دپاره پوره ایسه ده، خو چې ایصال ثواب کې نو بیا نیمه کار کوي. 3 نمبر مسله دا ده که د یو سړي خپل مالی لکه تاسو مخکې ووایي چې سړي خپله ما ساتلی دی او یو غوا ده او زه ځان سره 6 کسان نور شریکوم، نو خیر دی که نه خیر دی، مشکل پکې نشته. 4 نمبر مسله دا ده د قربانۍ په مال باندې سورېدل یا پنډ وړل ورباندې جایز دي که نه؟ فایده به نه اخلي. فایده به نه اخلي. پاکستان کې خدا دغه دي د سنډاګان دي که نه، په هغې باندې غټې غټې بورې وړي په دې کلو کې د زموږ او ستاسو وطن ریړه، نو دا رواج نه دي چې کله د یو سنډا د قربانۍ دپاره خاص که بیا به احترام کې یا پې نه سورېږي، نه به پې ریړې وړي او نه به پې پنډونه وړي، دا بند دي. 95 نمبر مسله دا ده مزدور باندې نوکر باندې د قربانۍ غوښه خوړل جایز دي که نه؟ یعنې چې کار چې کوي. مثلا اوس دلته چې دغه ته ورشه که نه دی دویمې چارۍ ته، نو مزدور راولي، هغه دا ته وایي چې ډوډۍ راکوې که نه، که ډوډۍ راکوې نو 300 روپۍ به راکوې او که نه راکوې 350 به راکوې. ته ورته نه راځه ډوډۍ در کومه او د قربانۍ غوښه ورته پخوې، نو دا ناروا دي. نه او که ټول کور کې پخوي، ټول کور کې پخوي نشي پې خوړی، ناست یې الوګان به خوري، نو هغه ته به بېله غوښه راوړي او یا به الوګان خوري، مزدور دی. نو پوهېږې، نو د قربانۍ غوښه په اجرت کې نشي ورکولی. یا بیا داسې وکړه که نه هغه ته وایي چې زه ډوډۍ موډۍ نه در کوم وروره، هغه ته مزدوري پوره ورکه او بیا ډوډۍ ورکړي، بیا ډوډۍ صدقه ده، بس بیا خو مشکل نشته. راځه دا احسن الفتاوی لیکلي. 96 نمبر مسله دا ده چې په قربانۍ کې اخیری وخت اعتبار دی، یعنی په مسافر قرباني نشته. ټیک شوه؟ نو اوس که دی مقیم شو نو اخیری وخت ته به ګورو. مسافر هم شیخ صاحب بعضې زموږ وروڼه اړیکه کوي، مثال په سعودي کې دي، په نورو هیوادونو دوبۍ او عمان او قطر 2-3 کاله کار دپاره تللي دي، نو دوی دا پوښتنه کوي چې مونږ خو مسافر یو، په مونږ قرباني کله مسافر دی جناب سیرت ټول کلي کې ورته مسافر وایي که نه؟ وایم د مسافر لپاره دعا وکړي. نه خو صحیح ده، خو دا سفر عرفي دی، بله سفر شرعي نه دی. سړی چې یو ځای ته لاړ شي او د 15 ورځو اراده وکړي مقیم دی،
دوی مقیم دي دوی به مستقل قرباني کوي. آفرین دوی باندې قرباني واجبه ده. خو که دغه سفر شرعي چې کوم موږ ورته موږ کوم چې باندې چې د مونځ قصر راځي 15 ورځې نو دا اخري وخت اعتبار سمانا شوه. یو سړی مسافر دی په 10مه ورځ مسافر دی په 11مه مسافر دی د 12مې مازیګر باندې کور ته راغی قرباني پې واجب ده ځکه چې اخري وخت کې خو مقیم شي که نه. اوس راځه یو سړی مقیم دی د اختر په ورځ هم کور کې دی په 11مه هم کور کې دی د 12مې په مازیګر مسافر شو قرباني ته لاړه او کړې نه ده نو بس قرباني ختمه اخري وخت اعتبار دی. راځه 29 نمبر مسله دا ده که یو سړي پسه واغستو او دا اکثر ځینو کې رواج دی ګوره د دې پسه دا سرمن چې دی دا پخه کی لیدلی دی چې پخه کی بیا سره د سرمن یې خوري نو دا کار سم دی که غلط دی صحیح دی دا روا دي خطرناک خوند دي شیخ هغه چې طبیعت نه مني خو جدا مسله مو ته خو مسلې کوم کنه نو که طبیعت نه مني بعض ځینو کې د غزني کې چې ګوري دا مالونه زوړند دي دلته ښار کې به مي شته چې سره د دې پوستکي خرڅي نو ښار کې شته نو قرباني پوستکي څوک اون باسي او پوخي کې خوړل روا دي کنه روا دي مقصد دا دی په ور باندې پوښ. 98 نمبر مسله دا د چې ډیر خلک د سوي چې خالصه وسپنه باندې بشي نه لاله اوریدلی دي نو لرګي وسره نیسی وی چې خالصه وسپنه چی نو دا صحیح نه ده نو چړې سره چې خالصه وسپنه یعنی چاړم وسپنه ده او لاس هم د وسپنه ده نو دیو سره لرګي نیسی دا لرګي نیول وسره ضروری دي کنه نه دا ضروری دي په خالصه وسپنه هم کیږي. راځه आपके مسائل اور ان کا حل لغی کی دي. 99 نمبر مسله په مسافر باندې قرباني نه ده واجبه خو دغه سفر شرعي مې درته وي. 30 نمبر مسله دا ده یو سړی بوت خرڅي بوتان خرڅي کنه نسوار خرڅي صحیح ده او نو دا ځان سره په قرباني کې شریکول او په د باندې قرباني شته کنه نو د باندې قرباني واجب هم ده او که څوک ځان سره شریکي مشکل نشته حکم دنایي دی افرین. یو سل اول نمبر مسله دا ده یو سړی د واده د پاره روپۍ اخیدي واده د پاره دی وایي که زه دا روپۍ اوس په قربانۍ کې لګوم واده مې پاتې کېږي هلته د واده شیان معلوم دي واده شیان خو معلوم دي نو دا واده ته روپۍ کې ښودل واده عذر دی د قربانۍ په عدم وجوب کې کنه نه چې دی مالک د نصاب دی یو سړی به روپۍ موټر تک دی یو سړی به واده تک دی یو سړی به کور تک دی خو چې دی مالک د نصاب دی اگر که د یو بل شي د پاره ایښي دي نو د قربانۍ وجوب په ده راغلی دی دا عذر مزر نه چلیږي نه. یو سل 2 نمبر مسله چې وی ابراهیم علیه السلام چې دا پسه حلال کړ نو غوښه یې چا وخوړه بجلیګر استاد خو یې به هغې په ښه په تفصیل کړی شي نو زموږ علما 3 خبرې کوي. یوه خبره دا ده چې دا د ابراهیم علیه السلام چې کم پسو نو دا حلال نشو ابراهیم علیه السلام خو حلال کو خو حلال نشو ژوندی پاتې شو او 1 کال پورې ګرځېدو نو هغه قرباني شوی نه دی نو د غوښې خبرې د ژوندي غوښه خو څوک نه خوري یو خبره دا ده. 2 نمبر خبره دا ده چې دا د کم ګډ او د کم پسه غوښه خوړل کېږي دا امر تشریعي دی یعنی د شریعت امر دی او د ابراهیم علیه السلام ګډ چې هغه په امور التکوین کې داخل د خوړلو دپاره وونه ذبح دپاره د ذبح دپاره بس کار وشو نور د خوړلو ګډ نه و ځکه خو د جنت نه راغلی هلته یو لویه قصه روانه خوراک د چا په یاد آفرین نو هغه د خوراک سره د هغې ګډ تعلق د سره وونه هغه امور تکوینیه دي پټ امور دي د هغې په حقیقت سره په الله خبر دی. 3 نمبر خبره شرح شریعت الاسلام کړې ده وی چې ابراهیم علیه السلام دا ګډ او دا پسه حلال که نو د دې غوښه بیا د ځنګلو ځناورو او مارغانو وخوړه نو دا جناب سیرت صاحب 102 مسلې وي او انشاءالله چې ضروري خبرې به پکې اکثر حل شوي نو ملګرو ته خواست چې په غور وامري او سیلم پیدا کی
او بیا د نورو ملګرو سره هم شریک کړي چې د خلکو دا قرباني سمه شي. ډیره مننه شیخ الله صاحب، مو واقعا خوشحاله. تاسو پوره تکلیف کړو او واقعا دومره څه راټول کړي چې کېدای شي زموږ لیدونکي هم حیران چې داسې پیښې به هم کېږي که نه، بالکل. خو هغه د راتلونکو پیښو چې کېدای شي په 10 کالو کې مو نه شي 15 کالو کې ډېری داسې پیښې چې تاسو ورته حل را پیدا کړی او راټول کړي دي، نو انشاءالله زموږ قدرمن لیدونکي د دې طرف نه بیخي بېغمه وي. بس مسایل چې ورته پیدا کېږي ورځي دي او ډایرکټ د خپرونه ګوري، انشاءالله د ټولو حل پکې شته. شیخ صاحب تاسو ته الله اجر درکړي، ډېره مننه، کور مو ودان، الله مو په عمر کې برکت واچوي او په علم کې. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. سمه وه چې خپرونه څه ناڅه اوږده وه، خو مسایلو مهمو اختر را روان دی، قرباني را روانه ده او باید هر مسلمان ورور خور له دې مسایلو نه خبر وي او چې کوم سوال وي ځواب هم ورسره وي، خپله هم زده وي او که چاته کوم مشکل پیدا کېږي له هغوی سره شریک کړي، هغوی د دوی له علم نه استفاده وکړي. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.